یو بنی آدم خو د ورسره ځان وسې کی کنه مبارک معلمه چې څوک د دې قرآن کریم ښودنه بل ته کوي هغه له الله برکت ورکوي مبارک متعلمه چې څوک یې زده کوي دا ماشومان چې ناست دي ټول برکتناک دي مبارک خاتمه چې څوک د قرآن کریم خدمت کوي هغه برکتناک دی مبارک محبه چې څوک ورسره محبت ساتي هغه برکتناک دی مبارک ناشره چې څوک د قرآن کریم په خدمت کې کوشش کوي چې د خدای د کلام پوه شي هغه برکتناک دی سید موږ او تاسو چې لږ ورته کې نظر وکړو د قرآن کریم شان ته دا جامه ده دا موږ او تاسو استعمالوو ساده کړئ خو چې دا د کار نه وځي نو بیا موږ او تاسو کار ته واچوو بیا پکې ګایاګانې راوړو نور پکې څه راوړو او دا چې جامې زړې شي نو دا بیا کار ته اچوو خو چې د کار نه وځي نو بیا پې ګاډي پاک کوو وخیره کوي هغې صفایانې د ګلسو پې دانې صفلې پاکوي خو چې د هغې نه وځي بیخي ریخي شي نو یو ورته زفتیلي وایي او یې بې رمزي دم کپړه ده کارخانې جوړه کړې ده او دم کپړه ده چې کومه قرآن کریم سره لګېدلې ده هم کارخانې جوړه کړې ده هغه هم کپړه ده خو لیکن د هغې کپړې حکم چې کوم دی نو د دې کپړې نه جدا شي هغه کپړه ته بې ځایه چې کوم دی نو دا نشي استعمالولی هغه د حقارت او د توهین په ځای کې هغه کپړه هغه ته نشي استعمالولی هغه ته ډیران ته نشي ورزولی دغه کپړې د عزت چا ورکړ دا ولې د الله د کلام ورکړ چې د الله د کلام سره یو ځای د قرآن کریم دونه نشان دی مبارک برکتناک کتاب دی فتبعوه د دې قرآن کریم تابعداري ويريد لعلكم ترحمون يقينا چې الله تعالی به پتا سبحان رحم وکړي دا حدیث پاک میں لوستلو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد مبارک فرمائی یقال لصاحب القرآن اللہ پاک جل جلالہ پر قاری قرآن تا صاحب دا قرآن تا حکم کی اقرأ قرآن کریم لولا ورتقي ولا جنت پر درجات باندې خیجا د جنت په درجات باندې خیجا ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها چې یو آیت مبارک لولې یو درجه باندې سیوا کیږي او هغه د جنت درجات دي هغه د آخرت درجات دي مونږ تاسو د دنیا کې نظر وکړو دنیاوي لحاظ سره چې بني آدم ته په سرکاري محکمه کې یو سکیل سیوا کیږي او دې د 15 نه 16 ته کیږي یا د 16 نه 17 ته کیږي دې د هغې لپاره څونه امتحانونه ورکوي دې د هغې لپاره څونه کوششونه کوي دې د هغې لپاره څونه سفارشونه چې کوم دی نو دا کوي تعلق ساتي چې زما یو سکیل او یو دلته سیوا شي نو د هغې سره سموي د هغې سره د تنخوا صحیح زیاته شي او هغه د دې دنیا پورې دی په پاکستان کې د ټولو نه لوی عهده زه ویم چې اخري 22 ګرېډ چې باندې آدم بادشاه کېږي او د قرآن کریم آیتونه مبارک شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته آیتونه مبارک دي چې قاری قرآن د قرآن لوستل کې یو آیت مبارک لولي یو درجه به د سیوا کېږي بیا څوک پکار دی چې د الله تعالی کوم مقام چې کوم دی دا ګرځوي الہ العالمین دې مدرسې له ډېره لویه کامیابي عروج او ترقي چې کوم دی دا نصیب وګرځوي دا کوم معصومان چې د دې د قرآن کریم ختمونه دي قرآن کریم یې ولوسته چې څنګه په ناظره باندې ولوسته دغه شان د الله تعالی حافظان وګرځوي چې الله تعالی حافظان کې بیا د الله تعالی مجوبینین او قاریان کې عالمان دی الله وګرځوي مفتیان دی الله وګرځوي دې علما په دې موقع باندې تشریف فرما دي که په دې کې زموږ څه کوتاهي تقاصیر راغلي وي د هغې د بخښنې چې دې راغواړو الله تعالی دې زموږ دا او ستاسو د حاضرین په خپل جناب او په خپل دربار کې قبول او منظور چې کوم دی الله وګرځوي وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا